سلامونه ملګرو، غواړم چې په نننۍ معلوماتي ویډیو کې د ایلن ماسک په اړه دوهمه ویډیو هم تاسو ته چمتو کړم. که چیرې مو زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، نو زموږ د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. فیکټ نمبر 1: ایلن ماسک په 23 د جون 1971 کې پیدا شو او دا د ماشومتوب داسې جسماني کمزوری و چې د چا سره به یې لوبې هم نه کولې او د ماشومتوب نه یې د درس سره ډېر زیات شوق او علاقه وه. د په 9 کلنۍ کې د بلاستر په نوم باندې یو ګیم هم جوړ کړی و. ایلن ماسک پلار د افریقې نه او مور یې د کاناډا نه وه. نمبر 2: په 1992 کې د تعلیم لپاره امریکې ته لاړ خو د پنسلوانیا پوهنتون نه په 1990 کې د ساینسي مضامینو په برخه کې فارغ شو. دی په 1995 کې د پی ایچ ډي لپاره اپلای وکړه، خو 2 ورځې بعد یې هغه هم پرېښود. دا احساس وکړ چې انټرنیټ د فزیک په نسبت ټولنې ته تغییر ورکولی شي. فیکټ نمبر 3: په 1995 کې د خپل ورور سره د زیپټو سرچ انجن جوړ کړ چې په هغه وخت کې ګوګل چاپېژنده هم نه او دا یو ایډرس بوک ونیو چې په هغه وخت کې د سره پیسه هم ډیره نه وه، ځکه غربت ډیرو نو د زیات وخت به په خپل دفتر کې پاتې کېده او د شاور دپاره به یې د جیم په باتروم کې لمبل. فیکټ نمبر 4: د کامیابۍ ورځې شروع شوې. په دومره پیسو کې د یو داسې تیز رفتاره ګاډی په $1,000,000 واخیسته. بیا څه وخت هغه د ډېر تیز رفتارۍ له وجې نه هغې اکسیډنټ وکړ او هغه ګاډی هم ترې خراب شو، نو د ده د تیز رفتارو ګاډو سره هم شوق زیات و. فیکټ نمبر 5: په 1999 کې د x.com په نوم داسې آنلاین منی ټرانسفر سیسټم جوړ کړی چې په هغې وخت کې ډېر زیات مشهور شو او بیا په 2002 کې دا سیسټم پیپال ته واړول شو. دا یو مشهور کمپنۍ به یې په $1.5 میلیارد واخیست. په هغه وخت کې د سره نور ملګري هم شریک و چې ده ته پکې $165 میلیونه ورسېده. نمبر 6: د خوی د جوارګر غوندې و. طبیعت یې دا و چې د نور ملګري د پیپال په پیسو باندې کورونه جوړ کړل، خو چا پرې ګاډي واخیستل، خو دی په هغه وخت کې $100 میلیونه په ناسا باندې انویسټمنټ کړی او داسې $50 میلیونه په ټسلا کمپنۍ باندې انویسټمنټ کړ او راغی په خپل دفتر کې په ځمکه پړ مخې پرېوته او په دې وخت کې د خلکو یقین شو چې دا یو لیونی دی. فیکټ نمبر 7: ایلن ماسک خلک د تیلو نه خلاصول او دې باندې ریسرچ کوو چې د ټسلا کمپنۍ کې د یو داسې د بجلۍ په واسطه ګاډی جوړ کړي چې په هغه باندې $50 میلیونه مصرف کړی شوی و، چې وروسته دغه ټسلا کمپنۍ ورته $50 بیلیونه وګټل او دا په 2020 کې هم درته ویم چې $110 بیلیونه داسې ګټلي چې په هغې کال کې دی په خپل پلان کې کامیاب شو او په ټسلا کې ډېره زیاته پیسه وګټله. ډېرې کمپنیانې یعنې ټویټا هم د ټسلا کمپنۍ شاته پرېښود. فیکټ نمبر 8: دوستانو تاسو به اورېدلی وي چې د یو کامیاب کس تر شا د یوې ښځې لاس وي. ایلن ماسک مور چې کومه ده په هغه وخت کې ماډلینګ کار کاوه، خو د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره یې ماډلینګ پرېښود او دا درته هم ویم چې دا نن سبا کې د مالدار ترین کس مور هم حسابه شوې ده چې دی هغه د ماډلینګ شوق یې په 80 کلنۍ کې ترسره کړ. نو دوستانو که تاسو هم د خپلې مور دومره اوږد عمر غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې امین ولیکئ. فیکټ نمبر 9: ایلن ماسک چې څومره پروفیشنل دی، د دې لایف داسې هم انټرسټینګ دی او په ژوند کې هم د دې 3 ځله واده شوی دی چې 2 ځله پکې یوې جنۍ سره شوی دی. خو د دې حقیقت اورېدو نه مخکې که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ایلن ماسک د داسې یوې جنۍ سره واده وکړ چې د کاناډا په یونیورسټۍ کې تعلیم کوو. هغه یې خوښه شوه او ورسره یې واده وکړ چې دا واده تر 2008 پورې و، خو ولې په 2013 کې د یو کم عمر جنۍ سره واده وکړ. نو دا د دنیا د مالدارترین کس په اړه معلومات چې تاسو ته در وړاندې شو. هیله ده چې ستاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلی وي. تر بیا چې زه عزیز حیات د یو نوې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.